د کابل په چاودنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح برسېرن ټپي شو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 9 دفتر ته د تلو پر مهال چاودنه کې برسېرن ټپي شوی دی. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. وسلوال طالبان وایي دا برید دوی نه دی کړی. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. امرالله صالح له برید نږدې 2 ګړۍ وروسته یوه ویډیویي پیغام کې وایي چې څو ساتونکي ټپیان شوي او د ملي امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. ما او زما ځوان زوی عبیدالله جان ته چې زما تر څنګ ناست و زیان نه دی رسېدلی. مخ او لاس مې برسېرن ټپي شوي دي. په ورته مهال زیاتوي چې دا لار تنګه ده او ډېرو خلکو ته مالي او ځاني زیان رسېدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان تاریکاریان وایي دې برید 10 ولسي وګړي وژلي او د امرالله صالح د ساتونکو په ګډون پکې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روغتیا وزارت ویان د اکمل سمسور وایي له دې پیښې 6 مړي او 12 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دې برید غندلو سره د پیښې د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه کړې ده. له هر څخه په خپره شوی اعلامیه کې زیاته شوې تروریستانو د دوی بهرني ملاتړي د دغسې جنایتونو په ترسره کولو سره پر سوله، جمهوریت او هیواد روښانه راتلونکي چې زموږ د هیوادوالو لویې او اساسي غوښتنې دي خلکو کلک باور نشي کمزوری کولی او د تروریستانو پر وړاندې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه به په جدیت او قاطعیت ادامه ولري. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر ښاغلي صالح دا برید غندلی دی. داسې مهال چې ټول د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیلېدو ته منتظر دي، د ولسمشر پر لومړی مرستیال ترهګریز برید د سولې پروګرام ښکاره خلاف ورزي ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر پر ښاغلي صالح دا برید غندلی دی او ویلي دي د وطن دښمنان په دا ډول بریدونو سره د سولې خنډ کیدلی نشي. سولې ته زموږ د رسېدو هوډ خنډ نه منونکی دی. تر چاودنې وروسته د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشر عبدالله په ګډون ځینې سیاستوال د اغلي صالح پوښتنې او دفتر ته ورغلي وو. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ هم یوه ټویټ کې پر اغلي صالح برید غندلی دی. نوموړی هیله کوي چې اغلي صالح به روغ وي او زیاتوي دا ډول برید د هغه چا کار دی چې افغانستان کې سوله نه غواړي. اروپایي ټولنې او د ملي پخلاینې مشر عبدالله هم دا برید غندلی دی او ویلي دي خوشحال دي چې دې برید کې امرالله صالح ته زیان نه دی رسېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه ټویټ کې پر امرالله صالح د برید غندلو سره وایي د خوشحالۍ خبره دا ده چې نوموړي ته زیان نه دی رسېدلی. د پخواني جهادي قمندان احمدشاه مسعود د وژلو په 19 تلین کې د سه شنبې په ورځ د سپټمبر 8 د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل د سولې خبرې په دې معنا نه دي چې افغان حکومت یا طالبان یو بل ته تسلیمیږي. موږ د خبرو میز ته ځو، هلته سازش دا دی چې له دښمن سره د یوه چتر لاندې سوله کې ژوند کوو. طالب باید پوه شي چې خبرې د دوی غوښتنې ته تسلیمېدو معنا نه لري. نه موږ تسلیمیږو، ښکاره چې طالب هم نه تسلیمیږي. نوموړي خپل خبرو کې زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې جمهوریت د څو کسانو نظام نه دی او دغه نظام د جوړولو لپاره د افغانستان 40 ولایتونو قرباني ورکړې او ورکوي او د سولې خبرې د طالبانو غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امرالله صالح د تېرې یکشنبې په ورځ هم یوه تلویزیوني مرکه کې د ډیورنډ کرښې په هکله هم څرګندونې کړې دي. د افغان ولسمشر کلتوري سلاکار شاه حسین مرتضوي له نننجندونې وروسته لیکي ښاغلی لومړی مرستیال د پاکستان د لاسوهنې د طالبانو د بېشمېره جنایتونو مقابل کې د درېدو او د ځمکنۍ بشپړتیا یعنې ډیورنډ د دفاع بیه ورکوي. د 2019 کال د جولای پر 28 هم د امرالله صالح پر دفتر برید وشو. هغه مهال نوموړی ولسمشرۍ ټاکنو کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال غوره شوی و. امرالله صالح له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د ملي امنیت لوی رئیس پاتې شوی دی. تر بلې ویډیو مو پولي او بخښونکي خدای سپارم، هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.